کو نه کړی دی والله کوم ورکړي ناروا زیاته کو نه ورکړی وی کنه تا به چرګ نه زیاته کو نه ورکړی وی یا دا ډېر دا دې تاسو منافق انسان یې ته ډېر کافر انسان یې د نه سړي بچیا تا په مور غنو منډن د بړوا بچیا کار به بنل کار به پینل کار به پینل ښه کار مې پیل لري کار مې پیل وای مهرباني ته اول څه شي نه خبر شغه د بعد خبرې کو تا خور وغم تا د خور د بړوا بچی کو نه ګند ډمه ډانسرې بچیا ته اول خبر شته ته د بعد خبرې کو تا سره څه ځانه ټول عمر کو نه ور کړی د بړوا بچیا دغه څه تاسو کړی دغه څه زده کړم مو کوس ور کړی ډمه زیا ته اول خبر شغه د بعد خبرې کو د ډمه بچیا غلې شه د ځان بچیا غلې شه د ځان زیا څه $2 در کړی په دې کنځلو باندې یو په خبرې کوي دا څه سټاپ مور ور واچون د خورغود بچیا یاري بند کړ اوس یاري بند کړ خبر ورته وکړم یاري بند کړم څو کسان دي راوستلې دي کور ته د متعی دي پاره $2 در کړی دي چې کنځلي وکړه اوس خو موږ ته هغه ویډیو چالو کړو عمر جان الله دې زړه سر الله دې زړه سر ا ویډیو راواخه موږ په دې ته په ویډیو باندې جواب ورکړو ویډیو جواب بالکل خیر نو د باندې جواب ده ښه دا د تاسو ایمان او غیرت ده او ایمان خو در پکې کش کې وای ما خپل عزت ګوري مسلمانانو ما خپل عزت دامت رسول الله دی رسول الله تر صحابه او قربان کړی دی ما په دې خو نه ودیږي د خپل ملګرو دوستانو ته وایم تاسو در باندې شاهدان یاست د 1400 مسلمانان یاست ما خپل عزت د رسول الله د ناموس سره عزت قربان کړی دی تاسو در باندې شاهدان یاست ما خپل عزت د رسول الله تر صحابه او قربان کړی دی دا خپل ځان او وینه مو د رسول الله تر عزت قربان خو صحیح دی دا ویډیو چالو کړه اتې لري کرر دي سر لوړې په $100 باندې دا خلک کنځلي کی بالکل برودونه لګي نو دغه غریب ته به وسوک $1 ور کړي ولا زب خو مو پرې خودل جاله بندگانو سي $100 خو نورم پیدا کړي وای یو لحظه خو به نورم پرې خودل سي $100 خو پیدا کړي وای هغه په پښتو کې متل دا وای د سپیله کې نسی د کیږي بالکل د څه شي د سپیله کې نسی د کیږي د سپیله کې نسی د کیږي دا تاریخ کې تاسو یو سپی لیدلې د صغری سیدل کوي نه قاری سي که څوک وایي چې زه د سپیله کې سیده کوم دا به ډېر بیعقل او بیوقوفه انسان به وي او د بل چا باور په داسې انسان باندې کول چې د سپیله کې سیده کومه نو هغه به هم ډېر بیوقوفه انسان وي بالکل بشک دا بیچاره باندې مې والله خوا بده سوه کیدای سي $10 به اوس خلکو ورکړي یا به یو $10 چا ورکړي کشکې یو $10 خو به مو پرېښي وای چې یو څو ورځې خو له متعیم ورباندې خلاصوی وای علي صاحب شروع سه ویر صاحب مهرباني ویر صاحب تاسو مې خلاص کړئ السلام علیکم وعلیکم کری صاحب ما دو درې خبرې کوم او آخري به سوال وي صحیح دی خبرو ته ضرورت نشته سوال دی کوه خبرې ضروری دي که نه نه څوک یې ته یاري ځان معرفي کړه زه اهل تشیع اهل تشیع راځه سوال ته دې راځه یا سوال کوه مهرباني وکړه کری صاحب سوال دا دی که نه ته شیا نه تپوس کې چې یاره ته شیا یې که مسلمان یې نو زه تا نه دا سوال کوی چې ته سني یې که مسلمان یې الحمدلله دواړه کولی شي هېڅ مشکل نشته ځکه سني نو ته سني یې که مسلمان یې یو ورځ زه په دې معنا پوه کړم ځکه ته پرې پوه نه یې
سنی اهل سنت مسلمان مؤمن مسلمان دی رسول الله په سنت او عمل کوي څوک چې د رسول الله په سنت او عمل کوي هغه ته سنی ویل کیږي وسولې او اوکې څوک چې د رسول الله په دین او قران شریعت عمل نه کوي هغه ته شیعه ویل کیږي نو ولې تاسو خیال دی مو عمل نکو کته کاش کې مو کولای ته په قران کریم عمل کوي بالکل کو ها په قران کریم منی او منوي ایمان ولې منوي په خو ایمان راوړې په قران کریم کې الله جل وعلا د رسول الله ټول صحابه او جنتیان ویلي دي رضا یې ورته اعلان کړی ده کم ځکه ویلې دي مو قران مجید کې نشته تاسو ورکه اډ کړی نو دا خو مسله دي تاسو ویلو چې لکه عائشہ کوم نه غا د مسلمانانو مور ده کنه ته ټول مسلمانانو مور ده صبر نو غا مو د قران مجید کې نشته تاسو ویټ کړی صبر موږ په قران کریم کې اډ کړی وي امیر جواب بالکل یعنی تا په قران په دې آیات باندې باور نشي چې الله جل وعلا وځ دا قران ز ساتمه بالکل شته دې خبره باندې اعتبار شته څه شته ایمان ولې څنګه تا اعتبار سو بیا وایي چې تاسو به اډ پکې راوستلې